سلامونه کترمنګ ګوتام رشبه است د کابل غورالیک په جریان کې د کابل زلمی لوبډلې تکړه لوبغاړي ښاغلي علي محمد غضنفر را سره دی. غضنفر لومړی خو ستاسو د لوبډلې بریا لپاره تاسو ته مبارکي وایم، څومره ښه ځلیږي، تاسو ډېر ډېر مبارکي. وعلیکم السلام، مننه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. مننه. د خپل پرفارمنس په اړه راته وایه، وکټ هم تر ډېره پورې سخت دی، بیټینګ ته جوړي، تاسو په کوم پلان باندې راځئ، کوم ځانګړي ټریک استفاده کوئ که څنګه چې تاسو بالینګ کوئ؟ هو یقیني خبره ده، وکټ چې دی ډېر د بیټینګ وکټ دی او هر میچ کې 200 پلس رنزونه کیږي. نو زه چې نن راتلم هم بالینګ هغه کوم پلانینګ چې ما کړی و کوم بیټسمنانو خلاف باندې، نو هغه سره زه ډېر ښه رالم او هغه پلانینګ مې عملي کوم ګراوند کې او ریزلټ یې ډېر ښه راکړو. لاندې دا پوښتنه راته جواب کړه، تر ډېر لوړ سټیج پورې ته پورته سولې، مثلا د افغانستان څخه نور احمد کڼوال پورته سو، درې سر پسند کې کیس او ځینې نور لوبغاړي پورته سول. اصلي خواري څه ده؟ لامل څه کیږي چې یو لوبغاړي ډېر ژر پورته کیږي، څومره خواري کاږي؟ نوي ځوانان باید څه وکړي تر څو داسې لوړ سټیج پورته سي؟ خواري او محنت پلان مطابق باید وسی، لکه څه ته غواړې، څه په لټه کې یې، نو د هغه مطابق باید مخکې لاړ شې. که ته غواړې چې زه باید نیشنل ټیم ټچ کړم، نو نیشنل ټیم کې ته باید څنګه و نیشنل ټیم لپاره څه پکار دی، څه رقم بالینګ پکار ده، څه رقم باډي فټنس پکار ده او څه رقم د تا هغه اخلاق طبیعي خبره پکار دی. نو دا شیان دي چې یو کرکټر یو پلیر سپورټسمین په ځان عملي کړي، د ځان د فټنس خیال وساتي او غټ زړه سره راشي، کوم ټیلنټ شي او هغه شو کړي. او یو دا پوښتنه که جواب کې د داخلي کرکټ، نړیوال کرکټ او په ځانګړي ډول یو لوی لیګ کې تاسو تللي یاست، فرق یې څه د پریشر په اساس باندې، د اسبابو د لوازمو د اسانتیا سهولتونو په اساس باندې فرق څه دی په کرکټ کې؟ سهولتونه خو د موږ هیواد په پرتله نورو هیوادو کې ډېر زیات دي، نو هغه د موږ هیواد کې چې کوم سهولتونه دي کم نه دي، نو که دې سهولتونو موږ ښه استفاده وکړو نو موږ ته به ښه سهولتونه نور هم میلاو شي، لکه نورو ملکو کې لیګونو کې نیشنل ټیم کې. نو دا سهولتونه چې کوم اوس موږ ته په لاس راځي په خپل هیواد کې، لکه ګراوند جیم یا نور داسې د کرکټ په مطابق شیان، نو دې نه چې موږ ښه استفاده وکړو موږ ته به ښه سهولت په لاس راځي، ښه کرکټ به په لاس راځي، ښه پلیرانو سره به لوبېږو. لوبېدل څومره سخت وي، د سختوالي په اساس کرته دلته لوبېدل او په نړیوال کرکټ لوبېدل څومره؟ یو پلیر باید که غواړي ځان یو انټرنیشنل پلیر جوړ کړي، د هیواد په سطحه د ورلډ په سطحه د یوه لوبېږي، نو هغه باید د غټ زړه سره راشي، دا فریشر چې کوم دا باید وانخلي، نو هغه کوم ټیلنټ چې دا هغه باید شو کړي، که د باندې فریشر راشي هغه نه شو کوی. نو د ما ټولو لوبغاړو ته دا خبره ده چې د کوم ټیلنټ ده هغه باید شو کړي، یو پلیر چې ځان انټرنیشنل پلیر جوړوي هغه باید فریشر وانخلي. نړیوال کرکټ سره آی پی ایل ته ولاړل، څومره دې پر ځان باور نور ډېر سو؟ او یقیني خبره ده، آی پی ایل یو داسې کرکټ ده چې د دنیا هغه اخري د کرکټ حد ده، نو د هغه سره کرکټ ډېر زیات ښه کیږي او د کرکټ کوم لیول چې ده هغه ډېر زیات جګیږي. نو کانفیډنس هم انشاءالله به سره سره انشاءالله یقیني په ځان باور لرم چې راتلونکي کې به د افغانستان نمایندګي ډېره ښه کوم او ورسره لکه دا کوم غټ لیګونه دي دوی کې به ښه لوبېږم. هندي لوبغاړو او هندي روزونکو څومره تشویق کولی؟ ډېر زیات تشویق کړی یم، لکه ګمبیر سو، نور پلیران سینیر رسل، نو خپله ګربز هلته ډېر زیات تشویق کولم، نو زه ما باور و نو انشاءالله دی ما ته ډېر ډاډ راکړو، انشاءالله را روان کال به انشاءالله ښه لوبېږم. کابل غورالیک کې ستاسو لوبډله په ټاپ لومړۍ درجه کې څومره باوري ستاسو فاینل ګټي؟ د موږ سره خو لکه بیټینګ داسې وګورې ډېر ښه بیټسمنان دي، لکه سټارټ کې ان اینډ پورې او بالرانو کې هم ډېر ښه بالران دي. نو که تاسو موږ ټیم د کوم چوکاټ لحاظ وګورئ ډېر ښه رواني او انشاءالله فاینل به موږ ګټو. ډېره مننه. مننه، ژوندي اوسئ.